درو د کیبورډ درې داسې پاورفول شارټکټ چې په تاسو کې به زیاتره کسانو ته د دې په باره کې علم نه وي. کله چې موږ دا کرسر د یو ځای نه بل ځای ته موو کوو نو څه داسې شانې موو کوو. که تاسو په دې سپیس بټن باندې داسې سلایډ کوئ نو تاسو دا کرسر د یو ځای نه بل ځای ته ډېره په اسانۍ سره موو کولی شئ. دویم نمبر آپشن، که دا ټیکس مونږ دغه شانې سلیکټ کړو دلته نه په دې آپشن باندې کلیک کړو نو دا مونږ په یو کلیک سره کیپیټلایز کولی شو. دریم نمبر سیټینګ، که تاسو چېرته میسیج کوئ تاسو پکې نمبرز لیکئ نو که تاسو په دې نمبرز بټن باندې هولډ کړئ او داسې بره طرف ته سلایډ کړئ نو تاسو پکې ایزلی نمبر ایډ کولی شئ. نو اوس که د کیبورډ د دغه آپشن په باره کې تاسو ته پته نه وه نو اکاونټ درسره لازمي فالو کړئ.